کامران بھائی څنګه ځوانان غواړي د کتون بس کتون په دغه ویل غواړم چې بھائی ډېر سپیشل پروګرام خاکی به ډېر زبردست زیات انجوایمنټ وکړو او دغه څه ګیدرینګ کله کله پکار دی نشترحال د تقریبا 4 سال بعد راغلم اباسین یونیورسيټي کې چې ومنو ریګولر فراتم یو پروګرام هم نه مس دا راته تاسو نن په ویډیو کې ډېر وغال خوري بس بھائی دا بدمله کشر خدا غلو بھئی مشر صاحب السلام علیکم ملګرو حکمت جان ما امید لرم چې ټول باروغه جوړ او د جن په مزو کې وای ملګرو دا دوه ورځې مخکې یو ورځ په فیسبوک باندې دا پوسټ دا ویډیوز ډېره زیاته وایرل شوې ده او په ټیک ټاک باندې هم چې د پی کې وینز کم اکټر دی کامران دا وفات شوی دی دا ویډیوز کې زه تاسو ته ښیم چې هغه په رښتیا وفات شوی یا کنه دا یو کس دروغ ویډیو اپلوډ کړی ټیک ټاک ته وایرل شوی ده صحیح ده نو تاسو د کامران د خبرې واورئ ډېر ملګري به دا ووایي چې دا وفات شوی نه دا وفات شوی نه دی پرون د می اینڈ ماین کم پروګرام چې زنده‌باد وینز والا عیسی خان چې کم پروګرام کړو په دې کې د هم شرکت کړو صحیح ده یو ډېر ملګري دا وایي چې دا ویډیوز کومه دا زیشان خان چې کوم دی دا اپلوډ کړی و نو هغه ویډیو په اړه کې در سره هم خبرې شیر کوم تاسو د ټول ناول د کامران خبرې واورئ او کومه ویډیو چې موږ سره په پروګرام کې ما سره کوم خبرې کړي هغه ویډیو در سره هم شیر کوم صحیح ده تاسو دا ویډیو سره وګورئ بیا غب شپ په لګو ما چې ټیک ټاک باندې ما ته چا دا لینک راولېږو دغه ویډیو ان لله و انا الیه راجعون وسلی کلو نو ډېر زیات وایرل ما ځان وای د خپل میسج کو چې راځه د روغ رمټه ما سوسو پیری دوی عدنان مړ شو دا د کامران دریم وا د دویم وا د نو مې پدې مې تاسو ویډیو کې چې بای دا قسمه پروپاګاندا مګر په خپل ټیلنټ ځان مخ کېږي نو اگر راشه نو هغه ویډیو بیا وایرل کېده نه ځشان بای ویډیو وایرل شوی او خلکو پوره نه کتل او تاسو مارو زموږ رب ملمانم راو چلی د رسو په جنازې ټایم کله دي نو برای مهرباني لاول دا ویډیو اخیره پورې ګوره بیا هغه څه ترتیب کوي ملګرو تاسو دا ویډیوز وکړه دا هغه ویډیو چې زیشان خان سره په ګاډي کې کړی چې رزنه وفات او دا داسې ویډیوز اکمه ویډیو چې ما سره په پروګرام کې کړی دا ویګا خبره دا کوم هغه کم می ان ماین عیسی خان زنده‌باد وین چې کم پروګرام هغه پروګرام کې ما سره کوم خبره کم غا شپ لګول هغه ویډیو کلیپ هم تاسو سره کامران بھائی څنګه ځوانان غواړي د کتون بس کتون په دغه ویل غواړم چې بھئی ډېر سپیشل پروګرام عیسی خان عمران خاکی به ډېر زبردست زیات انجوایمنټ وکړو او دغه څه ګیدرینګ کله کله پکار دی نشترحال د تقریبا 4 سال بعد راغلم اباسین یونیورسيټي کې چې ومنو ریګولر فراتم یو پروګرام هم نه مس دا راته تاسو نن په ویډیو کې ډېر وغال خوري بس بھئی دا بدمله کشر خدا غلو بھئی مشر صاحب ملګرو تاسو دا ویډیو کلیپ هم وکړو صحیح ده پرون چې کوم ټیم کې د پروګرام لراغلو نو ما دا سوچ کوم چې دا خو وفات ده څنګه چل دی زیشان خان هم ویډیو کړی و دا اوس پروګرام کې نو هغه څه چې موږ چې تاسو خو وفات شوی پروګرام لا ویډیو دا څنګه راغلی نو هغه ویل چې دا څه خو یاد نه کم دی دوه درې پیرامول کړو داسې ډېر داسې کارونه وکړل چې یاره شوي نو او دوی وکړل لکه اوس څنګه چې زمانه وایي چې دا وفات دی وایي نه ژوندی یم صحیح ده زما ویډیوز تاسو هم وکړه زیشان خان ویډیوز په باره کې زه دا وایم چې زموږ پښتانه یو شیز یو ویډیوز مکمل ګوري نه د هغې نه مخکې په بیډز کامنټ یا غلط الفاظ استعمالوي تاسو زیشان خان دا کومه ویډیو چې کړې ده کامران په هکله باندې چېرې دا وفات شوی دا د هغه کسان ویډیوز خبرې کړي دي چې کوم کسان ویډیوز راواخلي وایي چېرې دا کامران وفات شوی دا داسې هغه خبرې پې کوي د خپل ویورز دپاره د خپل فالوورز راتلو دپاره صحیح ده نو د ټول ناول خو پښتنو ته مې دا پیغام دی چې تاسو یو ویډیوز ګورئ او بیا خپل ریاکشن پې کوئ نو ویډیوز تاسو مکمل ګورئ صحیح ده او دا کوم ټرینډ چې مخکې شوی ده په ټیک ټاک باندې چې عدنان وفات شوی دا د دوی د یو ډرامې کلیپ ته یا کوم تصویران چې تاسو په سوشل میډیا باندې ګورئ دا د ډرامې د دوی فني ویډیوز یو کلیپ ته دا فیمس شوی پلیز نو یو کس ځان نه مو وفات کوئ چې هغه ژوندی وي تاسو هغه وفات کړئ نو د کمال خبرې به تاسو هم اورېدلي چې کور ته لاړم زنانه هم راخوشي وي نور کسانو هم ویل چې ته وفات یې څنګه راغلی نو پلیز داسې کار مه کوئ د خپل لایک د فالوور دپاره ډېره مننه چې هر چېرته هم الله خوشحاله او بد لره نور راکړئ مالي اجازه د الله په امان